1 2 3 زه یو مهم خبر لرم. مهرباني څه خبره ده؟ د ډیر وخت په تیریدو د میاشتو په اوږدو کې ما د کلي په ټولو جوماتونو کې د جمعې خطبې واورېدلې. هغه خبرې هیڅ یو ژور درد ته هم نه دوا کېدلې. داسې حال کې چې جګړه زموږ ځمکه نوره هم خوري. خطیبانو تل د لمانځه فضیلتونه او د لارې پاکوالي خبرې بیا تکرارول. او د جماعتونو امامانو ته ووایه چې د کلي په مرکزي جومات کې سره راټول شي. موږ تاسو لپاره یوه خبره لرو. موږ یوازې د مالونو د زکات پوښتنه نه کوو، بلکې د دریځ زکات، زړورتیا زکات او د حق د خبرو زکات غواړو. تاسو موږ ته د کتابونو متنونه ولوستل.